बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़मा ګران خوږ ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او آباد اوسئ. نن خاص خبرونو کې خیبر پښتونخوا وزیر الله یو ځل بیا کارکونانو ته ډېره ښایسته مشوره ورکړې ده. هغه باندې به راځو او خیبر پښتونخوا کې نور چې کوم فلډینګ وجې نه یا سیلابونو وجې نه نقصان شوی دی او خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې څه روان دي او نور د ملکي صورتحال باندې هم خوب دغه کې د افغانانو پیور کارډ مسله ښخه شوې ده. نن هم ورته په انتظار تر اوسه پورې چې دا کارډ کوم دا ولاګ مخام تر اوسه پورې کابینټ کې پراته ده. هغه کې وجوهات څه دي هغه وجوهات هم تاسو سره شیر کوم. بل مرکز په لیول باندې کومې خبرې روانې دي هغه باندې هم نن چې کوم اهم اپډیټ دي ول باندې سٹارټ کما بیا به نور اعظم تاسو ویډیو اخیره پرې وګورئ او لایک سبسکرایب لازمي راکړئ. مرکز کې ګورئ دی وخت کې پوزیشن انتهایی سټرانګ روان دی. پیپلز پارټي دغه میش کې د جولای میش شروع شوه په دغه کې باقاعده توګه حکومت کې نی وغاسي حکومت کې وو خو باقاعده توګه وزارتو کې به جوړ کی او بل خبر اور کې دغه تویږي چې بلاول بټو زرداری به ونیم کاله و یو وزیر اعظم شي ونیم کاله و بلاول بټو زرداری وزیر اعظم پریکټس وکي او په مرکز کې تاسو ګورئ چې محمد عثمان چودھری د پی ټی آی غړو هغه هم مسلمانون کې شامل شو او دغه شانتي صورتحال د حکومت چې کم دی دی وخت کې خاص سټرانګ روان دي. موږ ورته وایو که مقتدر حال کې یعنی اسټیبلیشمنټ به ډایرکټ وایو چې هغه پیپلز پارټي ته هم ویلو چې بھائی یہی سسټم چلےګا. نو دغه سسټم کې اوس حکومت نورم مضبوط شو گو کې چې هغه دعوی کوي چې اسانتیا مې راوسته بجلی بلونو کې هغه ټي وي ولا 100 روپۍ فیس هغه معاف کړ. نور بجلی بلونو هم روان دي او سره 1 جولای نه پټرول نور ګران شول. صورتحال هغه شان دي خو نور چې کوم معاشي صورتحال دی هغې بهتري راوستي ده خو ولس ته هغه بهتري لا نه ده راغلي. بل طرف ته که تاسو ګورئ خیبر پښتونخوا کې صورتحال مختلف دی. خیبر پښتونخوا کې یو خو د کرپشن ډېر زیات هغه دی بل چې کوم بجټ کې هغه دعوې کولې په هغه کې هم قرضې چې کومې دي بل کال نه هم زیاتې راغلي دي. ورسره چې کوم دا حادثه وشوه د سوات هغه سوات حادثې وجې نه خیبر پښتونخوا باندې ډېر زیات پریشر دی. ولس چې کوم دی هغه په ډېر زیات په دې باندې دباو دی چې اخر هغه سره انتظار وکړو دی وخت کې هیڅ ایمرجنسي صورت باندې هیڅ باندې نو شو. نو دغه مشینري چې کومه د مکمل فعل ده په دې حوالې سره ډېر خیبر پښتونخوا مې اوس راځو د خیبر پښتونخوا بیا د کوم افغان کډوالو په حوالې سره دی پسې به راځم. خو د خیبر پښتونخوا وزیر الله علي ګنډاپور دا اوس اخبار کې چاپ شوي دي چې حق او سچ ساج دی که نه دا او سوشل میډیا کسانو ته ویلي دي تاسو تکړه شئ او تاسو سوشل میډیا باندې د فری عمران خان کمپین شروع کړي. هغه احتجاج خبرې هم لاړې نور زور زورن خبرې هم لاړې چې دا وکړو خو بهرحال د وزیر الله صاحب کوم دړکې دي هغه ډېر زیاتې مشهورې شوي دي او وایي څه وایي تاسو صرف سوشل میډیا باندې تکړه شئ چې سوشل میډیا باندې د فری عمران خان مهم آغاز وکړي باندې پی ټی آی کار ما دی زه به راخلاصوم. نو دا خو شروع ته دا وایي زه به راخلاصوم اسټیبلیشمنټ سره ډیل کې څه کې خو هغه باندې معاملات نشي ټیکېدی. بهرحال سیسټم چې کم دی هغه به همدغه شانتې رواني په خیبر پښتونخوا کې هم او باندې پی ټی آی به چې کوم وي هغه چې کوم ټینور دی دغه حکومت د ټینور کې مشکله ده. دا صورتحال بالکل واضح دی او هغه احتجاجونو خبره او نور چې کوم تحریک انصاف ورکرانوي هغه نشي کېدلی. په یو صورت هم صورتحال ډېر مختلف دی. اوس بالکل لکه هغه څه ورته وایي چې یک طرفه معامله ده. نو اوس دغه صورتحال کې اوس ګورو چې ملک کوم طرف ته ځي کوم طرف ته ترقي نه کوي. خو دې وخت کې معاشي څه صورتحال بهتر ښکاري. بل طرف ته اوس راځو د کډوالو په حوالې سره چې پرون هم ویلو چې نن به وشي ولې نن هم کابینټ کې هغه چې کوم فیصله د هغه پراته ده یا منظوري نه ده شوي او ورسره چې کوم په دې باندې باتچیت دي اوس هم روان دي. وجه دا ده چې افغان حکومت سره د پاکستان تعلق ښه دی خو بل طرف ته د دهشتګرد چې کوم دي هغه بیا پیښې شروع کړي چې دې وجې نه وزیرستان سره چې کوم د افغان بارډر دی
هغه بند کړی شوی دی. اوس دغه ځای کې تاسو ولیدل چې کروانې روانې دي، فوجي قافلو باندې هم حملې کیږي. نو د هغه ترهګردي چې د پاکستان افغانستان تعلقات نه غواړي، خو پاکستان افغانستان تعلقات الحمدلله اوسه پورې ښه دي. سفارتي چې کوم معاهدې شوي وي هغه هم کلیر شوې، هغه هم خپل ځای ته راغلل. اوس صورتحال دا دی چې نن چې کومه خبره کیږي چې دغه اډر ویسار دي دپاره دی چې افغان حکومت چې کوم دی په هغه باندې ډېر سخت ټینګوالی راوستی دی چې کم از کم د پیور کارډ والا ته د یو کال ورکړی شي، 6 میاشتې مه ورکوي. ولې چې دلته کې آلریډي انحلا روانه ده. ایران چې کوم دی هغه ډېر تعداد کې په دې میاشت کې جون میاشت کې ډېر زیاتې کروانې وکړي، خو آلریډي ایران دا الزام هم لګوي چې کم مخبري شوي وه، کم د اټیک شوي وو، اسرائیل کسان یعنې اسرائیل چې کوم کړی هغه سره انډیا را او د افغان خلک هم شامل وو. نو اوس په دغه صورتحال کې ایران خو بالکل واضحه باندې یو قسم اپریشن شروع کړي دي. اوس دې خوا چې کوم پاکستان دی، دې خوا چې کوم نړیوالې ادارې دي هغه هم ورته کوي، اقوام متحده هم پاکستان ته ریکویسټ کړی دی. اوس په دې صورتحال کې دا امکان لري چې دا اوسه پورې چې لیډ شو په دې باندې ډسکشن روان دي چې دا پیور کارډ دپاره چې کوم دی پروف اف رجسټریشن ته یو کال ورکړی شي، چې یو کال پورې دی 26 پورې 2026 جون پورې پاتې شي او په دغه دوران کې دی خپل معاملات کی او واپسي عمل شروع کی. بل طرف ته چې کم نور افغانان دي هم په لکونو دي، په هغه کې خاص کر ACC کارډ چې کوم ختم کړی شوي دي یا ACC کارډ والا ته خو هغه کسانو چې فیملی کې مشران یا نور ممبرانو څخه پیور کارډ وي نو خو ته خو رعایت ورکړی دی، خو هغه کسان چې کوم ACC کارډ والا دي هغه کینسل شوي دي، نو کارډونه اوس نشته او بل غیر قانوني دي، نو د هغې انخلا به وایي چې روانه وي، هغې به ځي او خو هغې به هم آرام سره نرمۍ سره لږ تعداد کې هغه کېږي. نن هم څه کډې وصلې شوي دي، خو زور زبردستي او دا کیسه نشته. اوس بل طرف ته پاکستان سره چې کوم بله معامله ده هغه دا UNHCR سره چې کوم تړلي شوي افغانان دي چې هغې تھرډ کنټري ته وبسلو باندې UNHCR هلې ځلې کوي، IOM هلې ځلې کوي، نو هغه باندې هم دغه ورته UNHCR وایي چې دې کې هم د پیور کارډ سره سره دو ته به هم ایکسټینشن ورکوي او خاص کر ویزا پالیسي کې نرمي راولي. او بل چې کوم تھرډ کنټري هغه وي نو ټیک شو تاسو ویزا پالیسي کړې ده، خو ویزا پالیسي کې چې کوم ایکسټینشن دی په دغه کې ډېر زیات پرابلم دی او بیا نوي ویزا خو آلریډي تاسو ته پته انټري ویزا ډېره زیاته مشکله ده او آلریډي ډالرو خبرې پکې نوي نو بغیر نه کیږي. نو دغه صورتحال باندې یقینا چې دغه سیز اوسه پورې ځنډېدلی دی، حالانکې څوک دومره ګران کار نه دی، صرف بس منظوري ورکول خبره وه، خو اصل خبره چې نن موږ ته وشوه هغه د افغان حکومت، طالبانو حکومت چې هغه پاکستان باندې ډېره سختي راوستې ده چې یو کال ورته کم از کم ورکړي 6 میاشتې نه. ولې چې دې وخت کې افغان حکومت باندې سخت بوج دی د انخلا وجې نه، خو نه یو ایران په لکونو خلک رالیږي دلته پاکستان شي، نو بیا به افغانستان حکومت څه کوي؟ نو دغه صورتحال باندې یقینا چې پاکستان غور روان دی او په دې وجه باندې دغه څیز ویسار دی. نو ممکنه ده نن شپې وشي، ممکنه ده سبا پورې وشي، خو بس موږ هم ورته انتظار یو. نو لازمي به کوي په دې ورځو کې، ولې چې 30 جون پورې خو دغه حیثیت ختم شوی دی، نو اوس دغه باندې به خبرې روانې وي. نو انشاءالله چې موږ غواړو چې خوشخبري خبر راشي. همدا نن زه پورې خبرونه انشاءالله بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم او اخري ریکوست مغه دی چې مینه ورولي قایم ورسره وساتئ. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.